پریچینه لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وايي د کندوز ښار په سندو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا غونډه دوشنبه د سیاست په ملیو سیمه کې په نښه شوه چې 36 طالبان پکې ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د برید داسې محال کېږي چې طالبانو په کندوز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. طالبانو لا د کندوز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په جلا جلا خبرپاڼو کې ادعا کړې چې له پرون راهیسې د بادغیس سابق امري د هرات غوریان او چشت شریف د نیمروز د لارام او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ نیولې دي. افغان چارواکو یوازې د هرات د چشت شریف او د ننګرهار د حصارک ولسوالیو په اړه څرګندونې کړې او ویلي دي چې د دغو ولسوالیو امنیتي او ملکي ادارې خوندي سیمو ته لیږدولې او د دوی تر کنټرول لاندې دي. بل لور ته افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ څخه وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا نه وخته په اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته لوېدلې. په چشت شریف کې د افغان هند دوستۍ باند یا سلما باند موقعیت لري. وړمه شپه د دې باند په یوې ساتندویه پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په یو برید سره 16 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما باند د کنډک قوماندان اعلی محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت باید د ژر سیمې ته تصادمي ځواکونه ولېږي ځکه د سلما باند ته جدي خطر پېښ دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې